ولي کې دیوال لیکل منه دي مننه جی ژوندون مې ټول په داسې معاشره کې تېر کو په دیوال ولي کې دیوال باندې لیکل منه دي مننه جی وای ارمانه شعر دی وانه اورېدو ضمیر صاحب په دې لوړو غرونو کې تا ته یو غزل ډالۍ ارشاد مننه دغه پکې شته نه میک نشته نو تیز به وای ګانې بجانې په غوږونو اورېدل منه دي پردو تورسرو پسې لاره کې کتل منه دي ګانې بجانې په غوږونو اورېدل منه دي پردو تورسرو پسې لاره کې کتل منه دي خپل ژوندون مې ټول په داسې معاشره کې تیر کو په دیوال ولي کې دیوال باندې لیکل منه دي خپل ژوندون مې ټول په داسې معاشره کې تیر کو په دیوال ولي کې دیوال لیکل منه دي خپل ژوندون مې ټول په داسې معاشره کې تیر کو په دیوال ولي کې دیوال باندې لیکل منه دي مننه جی وای ارمانه شعر دی وانه اورېدو دا خپل ژوندون مې ټول په داسې معاشره کې تیر کو په دیوال ولي کې دیوال باندې لیکل منه دي مننه ضمیر صاحب او دا زه نه ویمه دا فرمان د پاک نبی د خولې دی چې ګاونډ کې ګاونډیان خپل تنګول منه دي دا زه نه ویم دا کلام د پاک نبی د خولې دی چې ګاونډ کې ګاونډیان خپل تنګول منه دي شونډې سرې په سر سرتوره به کوڅو کې ګرځي لونډ ته خار شي مړه ښځو ته کتل منه دي شونډې سرې په سر سرتوره به کوڅو کې ګرځي لونډ ته خار شي مړه ښځو ته کتل منه دي په خپل اوټ باندې ډاکو به اقتدار ته بوزي او بیا اواز کوي غریب ګورې لوټل منه دي په خپل اوټ باندې ډاکو به اقتدار ته بوزي او بیا اواز کوي غریب ګورې لوټل منه دي زه د غریبو په محفل باندې خندا کې تیر شوم بیا مې رایاد شو چې غریب پورې خندل منه دي زه د غریبو په محفل باندې خندا کې تیر شوم بیا مې رایاد شو چې غریب پورې خندل منه دي او یو شعر دی پکې چې اخیره د کلي مسته په ګودر کې بیا دم کې ورکوي د کلي مسته په ګودر کې بیا دم کې ورکوي ساګر زما دی په ساګر پسې کتل منه دي مننه جی بس دا دی تاسو ته په دې مننه غرونو کې ډالۍ موږ د ډېر ښه ویزټ راکړو چکر دې راکړو شکریا دې ځکه نه ادا کړو چې زموږ ملګرتیا هغه سړی داسې ادا کوي چې د بل چا ځای ته لاړ شي مننه دې ډېره مننه او د وارث صاحب خو بیخي دومره مننه کوم چې دا دې غرونو ته موږ سره راغلی ځکه چې دا خو د غرونو سړی نه دی د ښاریو سړی دی نازک دی که نه چې ساګر صاحب ته زه اکثر وایم ماته نوی کتاب راشي ستا پکې ډېر زره نقصان وي مننه